څلورمه خبره به مونږ اورو د قرباني کوونکي د اراده او د نیت په اړه چې اراده او نیت د قرباني کوونکي څه پکار دي. د قرباني ثواب په اړه کې مونږه تیر درس کې واورید چې دومره عظیم شان ثواب دی چې په ورځ د قیامت نبی علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله با دا ساوره د قرباني څنګه چې د صحیح سالم اغسته او راوسته قربانګاته قرباني زیتا د حلالولو نو مخ کې چې د په کم کیفیت دغه شانته به الله راپورته کوي او الله جل جلاله با د په عمل نامې کې تلی او په هر یو اعضاء باندې هر یو شی باندې بدته جدا ثواب ملوي. نو د دې دومره غټ ثواب د حاصلولو د پاره د اراده صحیح کول ضروری دي. د دې دانو مدار دغه ثواب دا په اراده او په نیت باندې دي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات چې د هر عمل هر نیک کار چې دی داغه دارو مدار هغه په نیت باندې دی، اراده باندې دی، اخلاص باندې دی. کله دغه بنی آدم اراده او نیت دا صحیح نو په دغه عمل باندې ودته ثواب ملاوي. اراده او نیت صحیح نو ثواب په نشته. کم اراده چې دوا اقا اراده باندې ودته فیصله کیږي. دلته الله جل جلاله فرمایي لن ينال الله لحومها هیڅ چریبا نرسیږي الله ته غوخه دغه ساورو ولا دماؤها او نوینه دغه ساورو ولې چې غوخه هدل ته خلق خوري خپل او ویني تویش او دا د الله جل جلاله یو لوی احسان دی او د پیغمبر علیه السلام په امت باندې لوی انعام دی او د دوی خصوصیت دی. دوی انعامونه دلته د قربانۍ په عبادت کې الله په دوی کړ دي. هغه دا چې یو خدوی ته د قرباني د ساوري غوخ خوړلو اجازه ده. د نمخ کې خلکو ته د غوخ خوړلو اجازه نه. دویمه خبره ده چې دا معامله الله جل جلاله په ټکړه ده چې د چا قرباني قبول ده او د چا نه ده. د دې نه مخکې داسې نه قرباني د ساوري غوښې به نه شي خوړی، بلکې څنګه چې د آدم علیه السلام د زامنو مبارک مونږ اول درس کې اورېدي قرباني به چې وکړه نو هغه غوښه به په یو چت ځای کې کېښوده نو د اسمان نه به اور راغی او هغه غوښه به یې وسېځله، خوړلو اجازت نه اور به برې نه راغی دا غوښه به یې وسېځله. دا د دې خبرې علامت و چې د دې سړي اراده صحیح وه، د قرباني قبوله شوه، د اخلاصمند. او که اور به رانغی او به نه سېځله نو دا به د دې خبرې علامت و چې د قرباني قبوله نه د دنیا ته پته ولګېده چې اراده د صحیح نه و، دا کار د صحیح نه و، دا الله ته منظور نه دی. الله رب العالمین په مونږ باندې دا انعام وکړو. دا دوه انعامونه یې وکړو چې یو خو غوښو خوړو اجازت راکړو چې دا خورئ ځان، بل دا معامله یې پټه کړله چې چا ته پته نه لګي چې د چا قبوله شوه او د چا یې قبوله نه شوه. نو الله جل جلاله فرمایي چې الله ته خو صرف او صرف استاسو د زړونو اراده رسي. غوښې دلته تاسو وخورئ، وینه دلته تویه شي، الله ته د دې زړه اراده رسي. الله خود ته ګوري چې دغه بنی آدم اراده سوا د څومره اخلاص سره دا عمل کړ. نو قرباني کوونکي لپاره دا ضروری ده چې د خپل اراده صحیح کړي، زړه اراده چې دا هغه صحیح کړي. کله د زړه اراده صحیح وا نو دته به دا دومره ثواب میلاوي. زړه اراده به څنګه کوي؟ صحیح کوي. زړه نه ولدا دغه اراده چې زه دا عمل خاص الله رضا لپاره کوم، زه چې دا قرباني کوم دا د الله رضا لپاره کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله فرمای قل اوایا
د خپل امتیانو ته وایا ان صلاتي چې بشک زما مز و نسکی او زما قربانی و محیای او زما ژوندې پاتې کېدل و مماتی او زما مړ کېدل لله رب العالمین خاص الله لره زه چې کوم عمل کوم نو زما غرض ز الله راضي کول دي دلته الله مونږ ته دا خی دا وای چې اراده صحیح کوي د چا قرباني کوونکو کې د چا اراده زما رضا وا ثواب باغ ته ملوي ما ته خو اراده رس بشر المحسنین الله جل جلاله دا خبر اخکار کوي محسن هغه چاته وای چې هغه د شرعي اصول مطابق عمل کوي او شرعي اصول مطابق عمل هغه ته ویل کېږي چې هغه کې یو خو اخلاصي د الله رضا غرضی اراده د الله د رضای او دویم هغه عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو طریقې باندې او مخکې ما په درسونو کې دا خبره کړه چې مونږ ته چې کامیابی نه میلاويږي دنیا کې زمونږ دومره اسلامي تنظیمونه لګیا دي دومره ادارې لګیا دي دین اسلام سربلندۍ د پاره کامیابی نه مومولي یا اراده صحیح نه ده سنی تنظیمونه داغه مشرانو کارکونکو د اراده صحیح نه ده او سنی داسې دي چې داغه طریقه صحیح نه ده نو دا دوه خبرې چې دوی کې مخ کې رسوي بیا کامیابی نه ملوي دغه تعالی دا وای چې دغه اراده دي هم برابرای او طریقه هم په قربانۍ کې د پیغمبر علی السلام وینو دا ټول ثواب به درته ملوي نو چې د زړه اراده هغه خالص د الله رضای دا خبره نه چې رضا قرباني کوم کونه کم نو دا خلق برا پوری خاندي کله دغه لپاره کوي چې رضا نور کله لګیا دي دوی قرباني کوي او زکونه کم نو دا خلق برا پوری خاندي دوی براته سوي اوس دغه لپاره دې کوي نو دا د خلاوه شو ریا شو چې دې ته شرک خفي ویل کېږي او ریا ده او د دې حکم دا دی چې دا عمل الله ته منظور نه دی د سه هر یو عمل چې بنی آدم کوي چې په هغه کې ریا ای که قربانی ده که حج ده که زکات ده که روزه ده کار یو شي د چې په ورځ د قیامت د الله دربار ته لاړ شي نو الله به وایي چې ستا د عمل ما ته منظور نه دی ځکه دا تا مال نه وکړې خلکو لدی کړه او خلکو درته خسړې او قصه ختمه خلکو لپاره دی کړه او هغه درته خووي قصه ختمه ستا ثواب دا غوي نه غواړم ما سره احساس نشته او دغه شانته دویمه خبره ده چې د غوخو خړو په اراده نه کپو دې اراده کوي چې نور خلق کوي دا غوي بچي خوخي خوري زما د اباس ناسي نو زه قرباني کوم چې زما د بچي هم په دغه ورځ غوخه خوري دغه سړی ته هم ثواب نه ملي د غوخو په نیت کړي و غوخه یو خوري پیسې ختمه الله دربار ته لاړو الله به ورته دغه وي تا چې کوم غرض لکړي و قرباني دنیا کې شي ما سره استاس نشته نو مخکې الله مونږ ته دا خی پیغمبر د الله دا خی چې دې عظیم ثواب لپاره نیت او اراده خپل صحیح کوي نه د غوخو خړوي او نه خلکو ته د خودنی بلکې صرف او صرف په دقه اراده باندې د قرباني کوي چې مان الله راضي شي زما رب د مان راضي شي نو که بدغه اراده وکړو نو دا ټول ثوابونه به الله جل جلاله چې دینو هغه ورکي نو موږ له پکاره ده چې نیت او اراده صحیح کو او دا د سي عمل دی چې کپټل کې د یو سړی نیت د غوخو خړو یا خلکو ته خودنی د پاره نو پورا ټل قرباني په خرابي وسلا روزي اجته موږ له پکاره ده چې موږ خپل اراده صحیح کو یا د خلکو د خودنو لپاره ځان له قرباني کوي یا ټل کې کوي چې ټول ټل خراب کو او کزان له دغه دوه خبرو کې چې یا خلکو ګوري یا واړه غوخي خوري نو خپل قرباني خراب کړه نو موږ له پکاره ده چې موږ خپل اراده صحیح کو نو الله جل جلاله